پدې مسله کې چې قیام د حوادث او تر ذات د باری تعالی د جایز ګڼل مذهب د هاشمیه او کرامیه هغه ته د ذهاب کړو. منهاج السنة دویم جل یوسل 52 صفحه کې دی وایي فإنا نقول إنه يتحرك من دا قول کو چې خدای تعالی خوځيږي وتقوم بالحوادث والأعراض حوادث او اعراض د پوری قائمه دي شي کسو کوئی چې نشي کېده فمد دلیل علی بطلان قولنا زمونږ د قول په بطلان څوک څه دلیل پیش کولای شي نه ده قائل دی د دې څه اشاره نه صراحتا د خبرې داوا وای کولا. دارنګي مجموعه تفسیر د 309 صفحه کې لیکي من قال ان الخلق حادث كالهاشمية والكرامية قال نحن نقول بقيام الحوادث به من قول کو په قیام د حوادث او ترزات د بری تعالی ولا دلیل علی بطلان ذالک دلیل نشته په بطلان د دی باندې بلکې عقل او نقل کتاب او سنت اجماع د سلف او يدل على تحقیق ذالک دا ثابتای چې حوادث ذات د باری تعالی پوری قائمه دي شي. د دې جواب شرح لمع الأدلة للجويني اتیمه صفحه دا پای کې ذکر کوي چې قیام د حوادث او ترزات د باری تعالی د عقیده د کرامیه فرقه ده. وای شیخ شرف الدین ابن تلمسانی چې شارح د لمعة الأدلة دی هغه ذکر کوي وخالف اجمال امت طائفه نبغوا في سجستان مخالفت د اجماع کړه دی او ډلې چې را پیدا شوی سجستان کې چې ملقب دی لقبوا بالکرامیه چې نسبت کیږي محمد بن کرام تا ګمان کړي حوادث تطرؤ یعنی تتجدد على ذات الله حوادث د خدای په ذات متجدد راتلی شي او قائم دي شي ور پوري. وهذا المذهب نظير مذهب المجوس دا مذهب هم مثل د مذهب د مجوسیانو دی اوجه مضاحاته لمذهب المجوس مشابهت پس کې دی هغه دا یو طائفه د مجوسیانو تقول بقدم النور وحدوث الظلمت یو ډله دا غي وای دا نور قدیم دی او ظلمت حادث دی. وان سبب حدوث ان یزدان فکر فکرة فحدث منها شخص من اشخاص الظلمه فابعده واقصاه وهو هرمز دا وای سوچونه وای چې دا یزدان چې کم دی دا دوی خپل معبود غني د تفکر نه بعد یو شخص را پیدا شه هغه شخص شی وغه ذات د ظلمتو دا را پیدا شه نو لری که د ځان نه انتها لری وشیند هغه ظلمت ته هرمز ویل کیږي هغه ته هرمز وای دا هرمز ظلمت حادث دی او دا یزدان چې کم دی دا قدیم دی. وجميع الشر ينسب الیه او دا شرور نسبت ظلمت ته کیږي هرمز ته او د خیر نسبت چې کم دی دا یزدان ته کیږي. كذلك الكرامیه تزعم گمان کی ان الله اذا اراد احداث محدث اوجد فی ذاتی کافا ونونا و ارادتا حادثا ځان کی خپل اراده بیا را پیدا کی وعن ذلك تصدر سائر المخلوقات المباینه لذاتی. نو دی مسئله کې دی مذهب د کرامیه او تتل دی هغه د عقیده ساتي دلیل پرد د دی باندې هغه یو آیه کریمه کافی دی چې لا احب الافلین که په ذات د باری تعالی حدوث توری کې دی شوه او صفات د حادث نو افل او غروب چې او حادث او ذات د باری تعالی پر نه قائم ده ولی ته استدلال کوي ابراهیم علیه السلام فلما افل قال لا احب الافلین زکا ذات د باری تعالی باندې حادث نشی راتله او نشی تواری کې دی او دا یو حدوث صفاتو. درېمه مسله انفرادي چې د منسوبه وا هغه قول په جسمیت باندې
دسې به یې نه وي چې الله جسمن، دا یو مجسمیم لا نه دی ویلي چې جسمن کالاجسام. ټول مجسمه جسمن لا کالاجسام، خو جسم یې ګڼي. د ډېرو عباراتو نه تجسیم فهمیږي. ښه ما ته یو وخت کې چا ویلي چې دا دسې قول د تجسیم کړی دی که څنګه چې دا خلک دته مجسمه وایي. د عباراتو ته یې ګوره، مجموع الفتاوا 5 جلد 404 صفحه. واما الشرع فمعلوم انه لم ينقل عن احد من الانبياء ولا الصحابه ولا التابعين ولا سلف الامه ان الله جسم او ان الله ليس بجسم. ګوره دی د جسمن قائل نه دی، خدای د دیم قائل نه دی چې توای چې لیس بجسم، خالق ته لیس بجسم هم نه وای. ځکه ټول مجسمه چې دی جسمن کالاجسام نه وي، ورته جسمن لا کالاجسام وي. نو دی وایي چې نه دی نقل د انبیاء او صحابه تابعین سلف الامت نه چې ان الله جسمن یا ان الله لیس بجسم، بل النفی چې لیس بجسم والاثبات چې جسمن بدعت فی الشرع. وی دا خبره کول چې الله لیس بجسم بدعت قول دی، دا بنه کې. اوس بنه وایي چې خدای جسم نه دی، دا بنه وایي نه، ځکه به دې خفه کېږي که نه. منهاج السنة اول جلد 1 صفحه. د دې عبارت ته وښ شي فهم کیږي چې د تجسیم قائل دی کنه. قد يراد بالجسم ما يشار الیه، کله مراد د جسم نه دا چې اشاره وته کیږي، او ما یرا پستر ګولی دل کیږي، او ما تقوم به صفات، صفات پر پورې قائمیږي د حادث، حادث صفات پسې قائمیږي، پستر ګولی دیږي، اشاره ورته کیږي، دغه جسم بھی. والله تعالی یرا فی الاخرہ، و تعالی پا آخرت کی لیدل کی، تقوم و صفات، صفات پس قائمیږي، یشیر الیہ الناس عند الدعاء، په دعا کې وته اشاره کوي. لکه نو سنا په خو ذکر دی دا استجابت قبله ده، دی وجنه په مانځه کې اسمان ته قتل ناروا دي کنه دي، لکه چې هغه ستا تفکر غرانه شي کنه. یشیر الیہ الناس عند الدعاء بیدیم وقلوب وجوههم واعینهم، فإن أراد بقول ليس بجسم هذا المعنى، کسو کوئی چې خدای تعالی جسم نه دی مقصد داوی، قیل له هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول، دا خو په صحیح منقول ثابت ده چې اشاره ورته کیږي، او صفات حادث پس قائمیږي، او اشاره او دارنګ پستر ګولی دل کیږي، او که جسم دی ته وینو په دغه معنا خدای به کنه. عبارت تمخ کې رستو ګوره د جسم قول کوي، خو چې انه جسمن دالته نس نه لري، نس چې مونږ د لیسه به جسم قول غواړي، خو مونږ به دنه غواړو کنه. هغه وخت کې علماء ته غوښته مناظرې به ور سره نه د انه جسمن نوي وی نه، خو وای که جسم دی ته وای چې پستر ګولی دل کیږي، لکه ته جسم چاته وای چې پستر ګولی دل کیږي، خدای لیدل کیږي کنه. صفات د حادث پس قائمیږي، حرکتم کوي، سکونم راځي، دوی حکم راځي، ناستم کوي، ولاړم کوي، داس او اشاره ورته کیږي، اشاره مو ته کیږي. لکه هغه د جسم کوم معنون چې د دلته بیانې چې اشاره ورته وشي، پستر ګولی دل شي، او صفات د حادث په قائم شي، هغه درې وړې په خالق ثابت کړي. خو انه جسمن دا خو د یری نه نشي ویلې کنه، ځکه چې تل نس نه لري پاغي کې. دارنگی تلبیس الجہمیہ اول جل 1 صفحہ پائی کے دے ذکر کئی، ولیس فی کتاب اللہ ولا سنت رسولی ولا قول احد من سلف الامہ وائمتها انہو لیس بجسمنا. کتاب اللہ سنت الرسول سلف یو قول پدی نشت چی ہوئی چی خدای تعالی جسم ندے، خدای تعالی جسم ندے، لیس بجسم چی سو کوئی سے دلیل نشت ہو سرا. دا ټول عبارات د دلیل دي چې د خالق ته صفات الاجسام او د حادث او د جسم قائل.
څلورم عقیده انفرادی ده چې هغه نسبت ده حرکات بکو ذات د باری تعالی لرا نسبت د حرکات او د انتقال بکو حدیث د نزول نه استدلال کو درء تعارض العقل والنقل اول جلد وسوان سلور شپیت صفحه وکتا سو د قیوم معنا دا کوي چې لا یزول المکان ولا يتحرك فلا يقبل منك هذا التفسير الا باثر صحيح ماثور رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه والتابعين لان ذکر حي قیوم څوک دی يفعل ما يشاء ويتحرك دا يفعل ما يشاء صحیح ده حي قیوم هغه چې يفعل ما يشاء هو يتحرك دا د خپل خبر د پزاد د باری تعالی کې اذا شاء ويهبط ويرتفع كزيغي پرتکیږي اذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس ګورکینی اذا شاء ذکا امارت ما بین الحي والميت تحرك ده كل حي متحرك لا محاله او هر مړ حرکت نه لري چې خدای تعالی حي ده نو متحرک هم ده الکه ته چې الته د لیس بجسم استدلال غواړي چې ماته نس کې وخایا نو دا انه متحرک هم نس کې وخایا چې انه متحرک دا چرته په حدیث کې راغلی یا انه جالس دا د حرکات او قائلو د حقته پر تطلو د حدیث د نزول نه به استدلال کول بیا وی دا منصوبول امام احمد صاحب تا امام بهقی تا دا سلف دا محدثین نه دي دی ته منصوبول دا دوی عقیده و دا وی دا عقیده نو هغه صفات چې کوم باری تعالی ځان ته ثابت کړیو پاغي د ایمان عقیده و او پاغي کی ترمذی دویم جلد کې د سفیان صاحب قول دا پیش کی چې قرات او تفسیر او تفسیر او قرات دا عقیده دا وی قرات تفسیر دے تفسیر قرات دے دا ید مانا پلاس مکو بس ید زت یریگا دا قرات تفسیر دے او دا تفسیر قرات دے بس کغواړي چې د ید تفسیرو کې نو ید ول ولا بس قراته تفسیره وتفسیره قراته دا د حضرت سفیان الثوری نه منقول ده ابن عینه منقول ده په دویم جلد ترمذی کې دغه معنا امام بهقی ته دوی دا منسوبای کنا کتاب الصفات غلی کړي دي اوس هغه خپل سوئی الاسماء والصفات دا وجاء ربک والملک صفا صفا دا جاء ربک د دې شرح کوي امام بهقی په 409 ختمه صفحه باندې لیکي والمجيء والنزول صفتان منفيتان عن الله من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حالنا لل او راتلل کوزیدل او خطل کدا پدې معنا خلی چې طریقه د حرکت او د انتقال د یو حال نه بل حال داخلي بیا صفتان منفیتان عن الله تعالی دا خدای ته نه منسوبېږي بیا بل هما صفتان من صفات الله بلا تشبيه جل الله تعالى ما يقول معطلا لصفات والمشبه بها علوا كبيرا ګور هغه د معطلو دا معطله د ایتونو منکر شو دا اسم معنا نه لري او مشبهات چې هغه دغه معناګانې واخستي حقيقي نو د اهل سنت دی وسط کې لاړل دا محدثین چې دي دا نه معطله دي نه مشبهه دي هغه وای جل الله تعالى عما يقول معطلا لصفاته والمشبه بها علوا كبيرا چې مشبه سوی نو کته وای معنا د حرکت خلی نو دا صفت منفی عن الله تعالی دا خدای صفت نه دی بیا دا خدای صفت نه دی و تعالی ته چې دا صفات دی بلا تشبیه نه علامه کوثری په دې مسله تحقیق کړی دی به یو مثال ویل دی دا کم خلق چې نزول په معنا را حرکت اخلي نو دا د تهجد نو دا اخیری سلسله لیل کې
اغا نزول کوي رب تبارک وتعالی کنه والله عالم بمرادی نزول تسمانا متشابهاتونه دی او ایمان په ساتل پکار وکدا نزول ته نزول د حرکت واخلي چې د بر عرش نه راکوزیږي او سما او دنیا ته راځي حکیم ابن تیمیه قائل دی روابیان قائل نو دا خو معلومه او معقوله خبر ده چې سلسل لیل په ټوله دنیا کې یو ټیم نه وي صحیح ده نو پاکستان کې چې سلسل لیل شي نن سبا مثال په تور باندې 2:30 بجې کنه نو ستا عقیده دا شو چې حرکت کوي راکوزیږي سما او دنیا بیا څه کوي لږ ټیم دلته یې کنه استجابت د دعا کوي حل من سائل حل من مستغفر دا بیا التا نیمه غنټه بعد په افغانستان کې سلسل لیل شي بیا التا بیا راکوشي کنه یو غنټه بعد په دوبۍ کې سلسل لیل شي التا بیا راشي 2 غنټه بعد په سعودي کې سلسل لیل شي التا بیا راکوشي ته سوچو کدی نه کوم عقیده جوړه شو چې خالق بس اول اسمان ترازی او بیا عرش تخیجی او بیا راکوزیږي او بل کاری نشته او ټول دنیا کې دا ټیم په ټیم بدلیږي سلسل لیل په یو ټیم ناراضي نو علامه کوثری وی تاسو سوچو کوي د عقل په لحاظ سره چې دغه څومره فاسد تاویل دی چې څوک دا د حرکت په معنا اخلي او اسلاف دا د حرکت په معنا نه واخستي دا د متشابهاتونه صفت د نزول معنا والله اعلم بمراد تفسیر څه شي کوزیدل دغه مکوا قرات تفسیره و تفسیره قرات امام نسائی رحمت اللہ علیہ حدیث د نزول به په دې الفاظو نقل کړی دی ابي هريره ابي سعيد خدری روایت ده جاء ان الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الاول يمهل معنا صبر کوي تر دې چې يمضي شطر الليل اول ثم يأمر مناديا فيقول هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى دا روایت اشکال ختمی کنا چې دا فقط فرشتي ته امر دی فرشتي ته امر دی دا فرشتي ته په دغه ټیم کې امر کوي چې دغه ملک کې دغه خاص ټیم را ورسېدو اعلان پکې وکا بیا چې هغه بل ځای کې سلسله الله شي فرشته بیا مامور شي په دې اعلان باندې نو روایت د نسائی دا دی چې امر کوي منادي لرا امام بهقی دوی ځان سره غنی کنه دا د دې وهابیان د خلکو توای استاسو عقیده خرابې دي تاسو خدای تعالی په عرش نه غنئ او نزول په سلسل لیل کې نه معنی مؤمنان نه بهقی پر اسماء و صفات 445 صفحه کې لیکي وقد زل بعض شيوخ اهل الحديث دې مسله کې د امام دارمی چې کوم نه غم ډیر ورخوک شوی دی محدث دی او په دې مسله کې ډیر ورخوک شوی دی عام محدثین چې دي هغه دا متکلمین او فقها او شریک هغه قول پسې دي قد زل بعض شيوخ الحديث امام بهقی وایي بعض شيوخ د حدیثو هغه قدم خویدل دي مما يرجع الى معرفته بالحديث والرجال او هغه دومره معروف دي چې په حدیث متن او پر رجالو د سند کې خلک هغه ته رجوع کوي نو مې نه دی اخسته چې دا څوک دی خو دغه ائمه د محدثینو دي دا لوی لوی دا معروفو کې بعضی کسان دي فحاد عن هذه الطريقه ګرځېدل د سمیلارنا اهل حدیثو یادې بعضی حين روا حديث النزول حدیث د نزول چې روایت کړي ثم اقبل النفسي فقال ځان سره سوچ کې ان قال قائل کې وسړی وای كيف ينزل ربنا الى السماء زمون رب اسمان ته څنګه کوزيږي نو زب جواب ورکم چې ينزل كيف يشاء څنګه چې خوخه کوزيږي فإن قال كما توي هل يتحرك اذا نزل چرا کوزيږي خوزيږي فقال ان جواب بوشي چې ان شاء يتحرك ان شاء لم يتحرك خوخه د خوزيږي او کنه خوزيږي زبدا ورته وایم وهذا خطأ فاحش عظيم دائما بهقي وي خان په اسماء او صفات کې هذا خطأ فاحش عظيم دا ډیر فاحش او غټه خطا ده والله تعالی لا يوصف بالحركه
خدای تعالی په حرکت نه موصوفیږي لأن الحرکت والسکون يتعاقبان في محل واحد. بیا د لیس کمثله شیء نه استدلال کوي. ګوره دا مې دې پورې د اقوال پیش کړل چې دوی خلکو ته وایي دا د سلف او د محدثینو رایه ده. محدثین نزول په معنا د حرکت نه اخلي او دوی نزول په معنا د حرکت سره اخلي. نزول صفت الرب تبارک وتعالى دا اسلاف رایه ده. والله اعلم بمراده. قراتو تفسیره تفسیره قراتو دا د سلف رایه ده. دا نه چې ته نزول په معنا د کوزیدو ښکته کېدو حرکت او سکون سره واخلي. پنځمه عقیده انفرادی چې دی پکې متفرد و په دې کې د شاګرد مرګري و. هغه دا چې جنت ما اهلها به باقی وي خو جهنم ما اهلها به باقی نه وي. لږ وخت پورې به وي جهنم بم ختم شي جهنميان بم ختم شي. ابن تیمیہ ابن قیم دا دواړه په دې کې په ټول امت کې متفرد دي. امت په سخردونه کړي په دې مسله کې. دا د دې خطرناک عقیده و. شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمت والتعلیل. پدی کی دا ذکر کئی فصل والذین قطعوا بعبدیت النار وانها لا تفنی لهم طرق. کم علماء چه قول کئی پابدیت دنار سرا چه اور ابدی سرمدی دے او دا با نفانی کیگی. احدها الآیات یودایتن استدلال کئی. دویم الاحادیث الدلالہ خلود فیہا احادیثنا دلیل نسی چدی خالدین بی انہو لا یموتون مرمنام ما هم منها بمخرجین. آیتنا استدلال کئی. یا دی آیتنا چی موت یزبح بین الجنہ والنار دین استدلال کئی. یا ان الکفار لا یخلدون الجنہ حتی یلجل جمل فی سم الخیاط دین استدلال کئی. دیوئی وامثال هذه النصوص وهذه الطريق لا تدل على ما ذكروا. دا رقم تا دلائل چی دی دا وې د دې خلکو چې جهنم به همیشئ او اهل به پکې همیشئ غیر موحدین. دا د دې په دعوه دلیل نه دی. وانما يدل على ان ما دامت باقيه فهم فيها. ودایت معنا دا چې تر څو پورې جهنم وینو دوی به پکې وي او چې اوس جهنم ختم شي دوی په کوم ځای کې پکې وي. دیر سی ہوئی فائن فیہا ما يدل على عدم فنائها. کم ذکی دی آیت کرالل چی جانم بنا ختمی گی. دا کسم غلط تاویل لیخا ما هم عنها بمخرجین دی بتنوز ابدا رازی خالدین فیہا ابدا ابد الابدا پوری دا ابد سرسکے ندیوی نا ترسو چی دا جہنمیان دا جہنم وینو دوی بپکیوی فیو وقت با جہنم ختم شنو جہنمیان دا کم شو. حالکہ پا دی خود دلیل پیش کا چی جہنم چاویری چی ختمی گی کن نفائنا فیہا رد کئی پمونگ ما یدل علی آدم فنائها. الطریق الثانی دویم دلائل دا مثبتینو چی جہنم باقی مونگ یادئی داول اجمال ذالکا. دیوی قد ذکرنا من اقوال صحابہ و تابعین ما يدل على ان بخلاف ما قالوا. اجمام پکی نشترے مخالف اقوال پکی دی. حتى لقد ادعى اجماع الصحابہ من هذا الجانب استنادا لا تلك النقول التي لا يعلم عنهم خلافها. او کدا اجماع صحابہ سو کی یادائی نو استناد کی پاغ نقول بانے چدت پہ علم پا خلاف کی نشتا. دریم طریقہ استدلال دا چنو کل معلوم بالضرور من دین الاسلام چن الجنہ والنار لا تفنیان بل ہما باقیتان. داوی دا بداحت سے ثابت زمان دین کی بتواتر راغلی خبری دی. ولہذا انکر اہل السنہ کلهم علا بالحزیل وجہم او وبشیعتہما چی جہم یدی کنا ممن قال بفنائها
وعدوا اقوالهم من اقوال البدع المخالفه لما جاء بالرسول. اوس دی وی ولا ریب ان هذا شک نشته چې دا د اقوال د اهل بدعونه د الذي خرجوا بیان السنه، لكن من اين تصح دعوى العلم النظري ان النار باقيه ببقاء الله دائمه بدوامه. دلیل کوم دی په دې باندې چې جهنم به باقی وي، فضلا عن العلم الضروري چې تلا ضروري علم ثابت ہے. فاين في الادله الشرعيه او العقليه دليل واحد يقتضي ذلك، کم دے دلیل شرعی پا دے باندے چی دا دی دلیل شی چی جہنم با باقی وی نشتا. گورا دا عبارت خطا سولی دے کنا ولنا آخرہ پوری پا دے قائل دے چی جہنم ختمی گی، ما اہلہا ختمی گی. دلیل پا دے بانے ابدی ٹکے دے کدے ہوئی چی ابدی ٹکے دا چی ابدالعبد پوری بداوی نو دلیل پدے بانے سورۃ احزاب خالدین فی ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. دارنگی دا سورۃ بقرہ دا آیت وما هم بخارجین من النار. دارنگی دا سورۃ نساء دا آیت چین لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فی ابدا. دا بدا ٹکے چرازی دا دلائل دی. یا کلما خبت زدناهم سعیرا چه سڑیگی نو منگئی نورم تیزو کموالے پکی نشتا. یا لا یخفف عنهم من عذابها یا کلما ارادو ان یخرجو اعیدو فیها بیا با پکی ورغرزو لیشی. احادیثن دلیل پا دے باندے اگر روایت دا مسلم دی نبی علیہ السلام فرمائے من يدخل الجنہ ینعم لا ییأس لا تبلی ثیاب ولا یفنی شبابه. نبا زڑیگی نبا جامع زڑیگی نبا نا امید شی. پدی حدیث باندے علامہ مناوی پا فیض القدیر کی شرح کئی. جن نمبر دے شپگم صفحہ نمبر دے 201 رقم دا حدیث دے 9101. دے عبارت تا غوکش ابن تیمیہ بارکی دے سوائی دا جنت متعلق دا حدیث ذکر کرے بیاوائی هذا صریح فی ان الجنہ بدیہ چھ جنت بدی دے لا تفنی نفانی کی والنار مثلها ناری ہم مثل. وزعمات جہم ابن صفوان انہما فانیتان جامعہ وی دوارا بختمی گی لانہما حادثتان ولم یتابع احد من اسلامین مسلمانانوں کی چام ددو اتباع نہ کڑے بل کفروه به کافر ہوتویلی. وذهب بعضهم ذهاب کڑے بعض الى افناء النار دون الجنہ چھ اور ختمی گی جنت نہ ختمی گی. دار ابن تیمیہ اور ابن قیم رائے دا لمخالفتی نص القرآن وختم بذلك کتابه الذي في وصف الجنان. خا نا عبارت پاتش ذهب بعضهم الى افناء النار دون الجنہ اسوائی. واطال ابن القیم كشيخه ابن تیمیہ في الانتصار له في عدة کراریس. اگت کڑے بحث ابن قیم پشان د شیخ د ابن تیمیہ پا کومک کولو د دغه قول سرا چې جانم ختمی گی جنت نہ ختمی گی. وقد صار بذلك اقرب الى الكفر منه للایمان. سوئی دلتوس ابن قیم ابن تیمیہ دای وی پدی خبره اقرب الى الكفر منه الى الايمان ګرځیدلی لمخالفت نص القرآن. دا نص د قرآن مخالف دا خطرناک خبر او دا په امت کې چام په قول نه دی کړی. شپږم دا خطرناک او عقاید د دینا هغه دا دی چې د بویل اولینه خبره ده چې راويستا
چې سفر زیارت د نبی علیہ السلام ته حرام دی، دا معصیت دی. چې څوک مدینه منوره ته د نبی علیہ السلام سلام پنځي دا عاصی دی، ګناهګار دی. حتی کې دا فتوی موا چې سفر کې قصر جائز دی. سفر کې څنګه قصر جائز دی؟ وای که څوک مدینه منوره ته زیارت د پاره ځي د ته قصر جائز نه دی، دا خو ګناه پس روان دی، دے گناہ پس روان دے، نو څنګه قصر کوي. مجموع الفتاوا والجل یوصل شپږ شپېته صفحه. اما زیارت البدعیه فهي التي يقصد بها ان يطلب من الميت الحوائج او يطلب منه الدعاء والشفاعه او يقصد دعاء عند قبره، چې داغه د قبر سره دعا غواړي یا غنه شفاعت غواړي. لظن القاصد ان ذلك اجوب للدعاء، ګمان دا چل تروزی سره دعا قبليږي. فزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره. نہ قبر د نبی علیہ السلام او نہ د بلچا، هي من جنس الشرك واسباب الشرك. فتاوی کبرا پنځم جلد 288 صفحه کې وایي استفتاء شوی دا چې یو سړی زیارت تروان وی قصر ورته څنګه دی؟ الجواب الحمدلله رب العالمین. اما من سافر لمجرد زیارت قبور الانبیاء والصالحین فهل يجوز له قصر الصلاة على قولین معروفین. یو قول دا چې هغه قول د متقدمین العلماء دی چې لا يجوزون القصر في سفر المعصیت. دا سفر د معصیت دی او په سفر د معصیت کې متقدمین قصر جایز نه ګڼي. کعب عبد الله بن بطا وابي الوفا بن عقيل وطوافظ كبيرة من العلماء المتقدمين أيواي لا يجوز القصر في مثل هذا السفر. هذا السفر چا تراجع دي؟ زيارة قبور الأنبياء والصالحين، لأنه سفر منهي عنه. دا سفر منهي عنه دي. كلا منهي عنه دي خده وينو استدلال باطل دي. ومذهب مالك والشافعي وأحمد دا سخت چلی دي کنو. سفر دا عصيان چه دي؟ سفر دا عصيان التا قصر جائز نہ دے. ہوا مذہب مالک و شافعی و احمد. بس امام سے بوئی پا سفر دا عصیان کم قصر کولی شي او ثلاثه تیمه وی سفر دا عصیان کے قصر نشی کول. دا یو اختلاف دے. فالتا یوزل پی چسپان کی چی زیارتون تطلل معصیت دے او سفر دا معصیت کے خو قصر جائز نہ دے، اندلتم جائز نہ. اغاوام دس فکر کی چی ہوا مذہب دا د چې کوم خبره وکړه چې زیارت ته څوک رواني قصر جایز نه دی، دا مذهب مالک دی. هلکه امام مالک سے خپل ته پروت و، هغه خو په څو شپېته کاله زندګۍ کې یو حج کړی و، مکې معظمې ته هم نه تلو. او چې چا به ورته وي چې ولې نه ځې؟ ویسې نه بهر راته مرګ را نه شي. هغه دومره د مدینې د عواشقو نه و او د داتې جو مذهب مالک نه. هغه په سفر د معصیت کې قصر جایز نه دی، مذهب مالک دی. دا اوس دا خبره چې دا سفر معصیت دی که طاعت دی، نو دا خو ستا خپله خبره ده چې ته یې جوړې کړه.